الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه کوم د ټولو پښتنو او د پېښور د پښتنو یو جهان مننه کوم. مشران ناست دي، اوس خبرې نشم کولی، خو دغه څو روماني شعرونه چې په اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې، د اسمان ستورو زموږ دواړو نندارې کولې، او شپه وه یو بل ته مو د ستړي ژوند کیسې کولې، او د عشق پیریان په دواړو ناستو په ځان نه پوهېدو، د سترګې رب کې مو د عمر فیصلې کولې، او هره خبره یې زما په زړه خوږه لګېده، په سرکو شونډې یې وړې وړې ګیلې کولې، او دغه ارمان مې او تره چې ته شپې له راشې، په هر یو مونځ پسې مې دې له وظیفې کولې. دغه څو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي، داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلیږي، او زړګیه ما به درته وی خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي. مننه چې زړګیه ما به درته وی خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي، او تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونی ښکاري، خو دا د باور نه دي، دا خلک ګورې زر بدلیږي، او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شروع که، او دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي. په سرو ګلونو د بارودو جوړ ماتم څنګه دی، په سرو ګلونو د بارودو جوړ ماتم څنګه دی، یاره حالات څه دي، په کلي کې موسم څنګه دی، او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه، ما بڼ څنګه، علم څنګه دی. مننه چې د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه، ما بڼ څنګه، علم څنګه دی، او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات، چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی، او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي، زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي، مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی، او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه، هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی، او سیري ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو، چې لیونی نه دی نو مړ او ترسم څنګه دی. مننه. په دې نظم به تاسو ما په دې استادانو په جیل نه نه باسئ. هغه دغسې دی چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وې، چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وې، چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاد وې، نو په 24 ګنټې ورځ کې مې 5 ګنټې ډیوټي وې، چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې، جمعه چوټي مې خپله وې، اتوار مې سرکاري وې، څادر مې جوخ اغوستی وې، نه بیلټ وې نه وردي وې، په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې، چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې، چې نه د چا ما تخت وې نه په ما د چا آواز وې، او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې، او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې، په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې، ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې، وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې. مننه چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې، په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې، ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې، وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې، او په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې، نو په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې، نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې، او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې. او اخري بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی، په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی، او په تله چې وتلې 45 کیلو دی، څه لږ ډېرې زده کړي دي، استاز مې د اردو دی، او د یو شعر تشریح نه کوي، مین په کخانو دی، او دا خان استاز یادومه څنګه جونې د مزو دی. نو استاد یې لږ اوتر به دې م پوه کړی په دې راز وی، او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاد وی. مننه.